په ټوله نړۍ کې نن د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال لمانځل کیږي چې قبایلي سیمې له تیرو 15 کالو راهیسې توندروي په نامه له یو نه ختمېدونکي جنګ سره مخامخ دي. اف ډي ام چارواکي وایي د روانې توندروي او پوځي عملیاتو په وجه دا مهال هم نږدې د قبایلي سیمو څخه بېکوره سوي 15,000 نه زیاتې کورنۍ د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. په دې کې زیات شمېر د شمالي وزیرستان کډوالو ده. دغه کډوال د خپلو کورونو څخه لرې وریا کډوالو په کیمپونو کرایه په کورونو او خپلو خپلوانو سره میشته دي. دوی سره د امداد نړیوالو ادارو په ملاتړ مالي مرستې هم تر سره کیږي. د جنوبي وزیرستان څخه به کور سو یو کډوال پیر بنیامین دیوه ته وایي اول په ټیم شمیش شکل د خپل علاقې نه وروتلی اخو ډیره سخت ورځې لکه نه همیش سره څه سوالات وي به سر سامان د کور نه وروتلی وي چې څه زمان دی نه وي د همیش په کور نه شپوتی وي اول دوا درې کولا خو همیش ډیر سخت در کړو یغه نه بعد بیا ورې په ورې الله تعالی در څه طریقه جوړه کړ چې ژوند در څه نه څه طریقه تسیخ شو. اف ډي ام چارواکي وایي د عملیاتو په وجه به کورسوي نږدې 94% نه زیاتې کورنۍ بیرته په خپل علاقو کې په ځای کړې دي. که څه هم حکومتي چارواکي په زیات شمېر سره د کډوالو د واپسۍ دعوه لري خو د روانې توندروۍ څخه قبایلي سیمې زیاتې زیانمنې شوي دي چې په خپله پوځ په خپله ویبپاڼه باندې د قبایلي سیمو د ورانۍ عکسونه او ویډیوز اچولي دي. که څه هم دغه کډوال خپلو علاقو ته واپس شوي خو هلته دوی ژوند په څه ډول ده. د جنوبي وزیرستان یو بل کډوال رحمت شاه محسود دیوه ته وایي په سیمه کې بنیادي اسانتیاوې د نشت برابرې دي. په چیک پوسټینه باندې خان ډېر سخت تکلیف دی یو ګاډی څلور 15 غنټې دراوي او په یو چیک پوسټ په بل چیک پوسټ نو نور هم ډېر سہولتونه نشته لکه تعلیم چې کی مادای سیاحت ډاکټرون نشته په سکول چې ماسترون نشته افزیون دي بار میجو لکه درخواستونه کوي خو زه د میش خبره اور وینا دا خو میش څلور 15 کولا کیږي چې میش للی په میش نه مخ ته خلک کی ملاکې دی غو څه حال وي او د ځکه خلک سی په مخ واپس روګرځي چې هیڅ د ژوند سہولت نشته. ډیو رادیو په وروستۍ کې د شمالي وزیرستان سفر پر مهال ولیدل چې میرالي او میرانشاه سیمه کې ودانۍ په بشپړ ډول له منځه وړل شوې دي او واپس شوي په زیات شمېر سره کډوالو په خیمو کې ژوند کاوه. که څه هم ډیوه ته له ازادي سره اجازه نه وه خو دغه ویډیو د ګاډي سفر پر مهال په موبایل جوړه کړه. جنوبي وزیرستان انتظامیه چارواکي هم په خپله تاییدوي چې د عملیاتو په وجه نږدې 90% نه زیات کورونه زیانمن شوي دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان ډیوه ته وویل دوی سره د کډوالو په سمبالولو کې غټ ملاتړ د امداد نړیوالو ادارو ده چې د کډوالۍ او د واپسۍ پر مهال له دوی سره غټ کومک وکړي. څومره ریټرن شوی دی په دې کې دا یوازې مونږه پولیټیکل ایډمنسټریشن یا ګورنمنت اف پاکستان آرمي نه په دې کې چې کوم دی مونږ سره نور ارګنایزیشنز هم شامل دي چې په هغې کې سرفهرست چې کوم دی هغه یو ان ایچ سی آر دی. یو ان ایچ سی آر په ذریعه باندې چې کوم دی مونږ ته ډېر زیات هیلپ راغلی دی چې په هغه د ګرانټس په شکل کې دی د پیسو په شکل کې دی او د ټولو نه چې کوم په ایمرجنسي بیسس باندې دی هغې چې کوم دی مونږ ته ټینټونه راکړي دي اوس هم چې کوم دی د یو ان ایچ سی آر د ټینټونو تقسیم په مختلفو علاقو کې شروع دی. په اخر د سیمې آزاد خبریال فاروق محسود وایي که څه هم له نړۍ څخه په پراخه کچه سره د هیواد اعلی چارواکو د کډوالو په سر په ارباو ډالر مرستې ترلاسه شوي دي خو ویل د کډوالو په نامه ترلاسه شوي دغه مرستې د هیواد زړورو ادارو په لاسونو کې سره ختمې شوې او دغه بېکوره شوي اغېزمنو ته ډېر په کم شمېر سره راورسېدې. کوم د آی ډی پیز په نوم باندې پیسې راځي نو د هغې استعمال چې دا هغه موږ ته د نشت برابر لیدل شي هېڅ پته نه لګي چې دا چې کوم فنډ دی که دا چېرته لګېږي او بیا دلته چې کوم د حکومتي زوردارې د حکومتي زوردارې داسې ادارې دي چې هغه زور لري پاور لري هغه قسمه خلکو ته دلته کار کولو ته عزت ورکوي چې کوم د دوی ښه ساتي نه کې عوام. یاد دی که څه هم په پراخه کچه سره نړۍ د کډوالو د مشکلات هوارولو لپاره هلې ځلې کوي او مالي مرستې ترسره کوي خو بیا هم د دې هیواد کډوال په دې حکومتي چارواکو په دغه مرستو سخت نیوکې لري. عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وي.